او بله مسئله دلته دا ده چې علامه شهاب الدین آلوسی وی رحمه الله وی ولی الله عز وجل مونږ په متشابهاتو نه یو پوی کړي څه حکمت پکې ده وی حکمت پکې دا ده چې انسان کله په یو شي باندې نه پوهیږي طالبانو بیا چې په یو شي نه پوهیږي بیا طالبانو ډېر پسې سرګردانه یي تسلیمیږي خو کله چې په یو شي باندې واقف سي طالبانو بیا یې غټه وایي بیا له غشي نه یې فکر زه به خپل درته یم طالبانو ما په ګروپ کې بیخي ډېر خلک دي د سختې پوښتنې طالبانو یو چا پوښتنه کړې وه چې یو چا یو سړي ته ویلي سړي خپلې ښځې ته ویلي دي چې مثلا دا کار مه کوه د الله نه وډاره سه وي نه ډارېږم د الله نه اوس دا څنګه ده پرون مې چې وټساپ وغږو مطالعې نه چې خلاص وم پوښتنه مې دا به اوس چیرې زه پیدا کړم خو طالبانو خوب نه راتله نه پیدا کېدله آخر نن سهار مې طالبانو الحمدلله په فتاوا هندیه کې پیدا کړه چې خپلې مطالعې نه خلاص وم بس کې مې ښوده مې بیا ماسپښین ته سره غږېږو خو پیدا مې کړه مسله که مې نه وی پیدا کړې نن زه دلته په تاسو ته په سبق نه پوهېدم دا مې هر وخت په ژوند کې داسې وي چې هر وخت چا پوښتنه کړي چې هغه تر څو ماته پیدا سوي نه وي یو قسم طالبانو په زړه کې قلق وي داسې ورمتوجې غوندې یم تاسې به هم همداسې یئ ټول انسانان همداسې وي نو کله چې او چې پې پوه سي بس بیا لاړله او چې پې پوه نه هلته متوجې بیا یو چا ته تسلیمېږي ولې په معنا نه پوهېږم ولې نه پوهېږم نو ځان عاجز بلې کله چې پې واقف سي بیا له عجز نه راوځي بیا غټه وایي او چې نه پې پوهېږي بیا ځان عاجز بلې نو اصل کې الله عز وجل حکمت په دې کې دا ده چې د حروف مقطعاتو باندې الله عز وجل که یې موږ پوه کړي وو خلاصه به وه خبره هېڅ خبره به نه لکه په ټول قرآن چې پوه ولو دومره ډېر نه یو متوجه دي چې ته به اوس چې نه پې باندې پوهېږو نو تسلیمېږو چې دا اوس څه معنا به لري هر وخت سړی پې غږېږي څه معنا به لري او څه معنا به لري او څه معنا به لري نو بس تسلیم ځکه په یو شي چې نه پوهېږي خو عاجز سولې که نه چې عاجز سولې وړکی سولې چې وړکی سولې یو چا ته تسلیم سولې هغه څوک اصل کې د الله عز وجل دا پکې حکمت ته زه نه پوهېږم چې پوه سولئ که نه خود به پوهېږئ نو او یوه بله خبر دلته دا د طالبانو په دې بیضاوي خبره کړې زه یې ډېره نه کوم حروف هجا ټول څو دي 29 په 29 صورتونو کې د حروف مقطعات هم دي بیا او بل بیا دا د طالبانو چې د حروف هجا نیمایي په چا کې دي په دې حروف مقطعاتو کې نیمایي ټول نه دي بیا پکې بیا د پلان کې حروف هم نیمایي دي د پلان کې حروف هم نیمایي دي ستاسې بیضاوي به ویلي وي طالبانو که نه اچھا چې بیضاوي ویلي هلته دا خبر سته ده نو هلته پکې دا خبر مکمل علماو ذکر کړي یو قسم اعجاز د قرآن سبیل په 29 حروف هجام 29 دي په 29 صورتونو کې هم دا راغلي بیا نیمایي د حروف هجاو هغه حروف مقطعات دي که نه نیمایي د حروف مقطعات هغه څوک دي مقطعات دي بیا د حروف مهجوره او د محموسه او د شدیده او د مطبقه او د مستعلیه او د ټولو نیمایي دي پکې دا ولې دا اتفاقي نه ده سوې دا خبر دا اتفاقي نه ده سوې دا قصدي سوې ده په دې دلالت کوي چې دا قرآن یو معجز کتاب ده که نه وی ولې ټول ترتیبونه داسې پکې برابر دي په ډېر نه غږېږم طالبان یوه خبر طالبانو شهاب الدین آلوسی دلته لیکلی ده او د اسرارو بحث ته تللی یو عالم یې ښودلی د عبدالحکیم عبدالسلام ابن برجان وی د تفسیر ده وی ده ویلي چې په دې الف لامیم غلبت الروم فی ادنى الارض وی له دې نه معلومیږي چې فتح د بیت المقدس به راځي په 1588 کال کې چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله فتح بیت المقدس وکړه هغه هم دغه کال کې د خپل کتاب کې لیکلي ول چې دا له قرآن دغه څه حساب غوندې ده که نه داسې اسرار دي پکې دا اسرار خپل منځ کې جنګوه دا یې تاریخ سو په هغه وخت کې فتح د بیت المقدس بیا راغله طالبان ځکه مونږ خو یو وارې بیت المقدس طالبانو د یهودو نه فتح کړی یو وارې د نصرانیانو نه فتح سوی طالبانو خبر باندې پوه سولئ الله پاک دی بیا هم فتح کی
بیا دوی ډېرې خبرې پې باندې کړي دي روح المانی دا ځان ته یو مستقل بحث ته طالبانو زه هم ډېر نه پې پوهېږم ځکه دا د اسرارو بحث ده اگر چې هغه لیکلي دي چې ورته وایي علامه اسماعیل ابن کثیر الدمشقي الشافعي رحمه الله هغه وایي چې دې کې مثلا د دې په دې اعدادو کې ځان ته حسابونه دي څه خبرې دي پکې هغه تر نغه دا رد کړي وي دا بیخي له دې نه مراد دي نه دا وی نه دي تر نه مراد چې مثلا دا مقطعات چې راجمع کې له دې سره دومره کېږي بیا دا د دې امت هغه عمر ته اشاره ده او فلان ده دا ډېرې خبرې دي یوه خبر دلته طالبانو روح المانی لیکي اعداد د حروفو د حروف څه دي که نه که تاسې فکر وکړئ دا حروف هجا په هغه ابجد حروفو باندې لاندې حساب لیکلی که نه ده لیکلی دغه ټول حساب چې راجمع کې 3532 کېږي 32 یا 33 په دې کې څه نور رازونه دي نورې خبرې دي ما مخکې درته ویلي ول طالبانو علم د اعدادو د اسرارو بحثي ته ځان ته مستقل علم د علما پې باندې اوږده بحثونه کوي نو زه صرف دومره خبر یم چې یو ډېر نادر علم د طالبانو نور اخواته علم ډېر نه پې باندې لرم روح المانی خو طالبانو یو عادت بل هم لري دی خو د بغداد ده او په بغداد کله کله طالبانو شخړه راځي بیا دی وی د حروف مقطعاتو نه شویګانو یوه خبر راخیستلې ده وی دوی وایي چې د حروف مقطعات راجمع کې د قرآن کې چې کوم الف تکرار تر لرې کې صراط علی حق نمسکه لاره د علي صاحب حق ده په همدې منګولې لګوئ دا یې معنا ده نو دی ورته وی طرق سمعک النصیحه وی چې راجمع کې دا تر جوړیږي طرق سمعک النصیحه یا صح طریقک مع السنه یا صح طریقک مع السنه صحیح کلار دی له سنت سره نه په سنت باندې عمل وکړه دا ترې نه جوړیږي وکل یدعي وصلا للیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک هر سړی د دې دعوه کوي چې ما د لیلا سره مینه ده وکل یدعي وصلا بلیلا هر سړی دعوه کوي چې ما لیلا سره وصل سوی یا وصل سم ولیلا نه کل یدعي وصلا للیلا هر سړی د دې دعوه کوي چې زه لیلا سره وصل سوی یم خو لیلا لا تقر لهم بذاک لیلا په دې خبرو د چا دپاره مې اقرار نه کوي چې پلانکی را سره وصل سوی دی یا پلانکی نو دا خو به هر څوک وایي چې د دې حروفو دا معنا ده د دې حروفو دا شویګان دا وایي او بل دا وایي هغه بل دا وایي خو حروف ای متشبهات دي طالبانو په دې باندې غیر الله نه والد رحمه الله به ویلي وي هر سړی وایي چې زه مین یم په لیلا باندې خو دا ډېره مهمه ده چې لیلا په تا مین نسي نو خو ته خو به خود مینی په لیلا